بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې کله دا کشنیوټي نابالغه سړي ته یو هدیه یو تحفه ورکړي یا یو شی سړي ته ورکړي، د دې اخیستل څنګه دي؟ محترمینو، دا مسله ډېره حساسه مسله ده، خو زموږ کسان دې ته فکر او سوچ هم نه لري. المسائل المهمه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 263 هغه لیکلي دي چې د نابالغه کشنوټي څه شی اخیستل دا جایز نه دی چې هغه تا ته د خود درکوي، هبه درکوي، هدیه تحفه درکوي، هر شی چې درکوي، ځکه هغه د دې اهلیت نه لري چې چاته شی ورکړي، د خپل شي اختیار هغه نه لري. نو که په مدرسه کې چیرې کشنوټي نابالغه شاګردان وي یا په اسکول کې وي یا په اکره کې یا هر ځای وي، نو د هغو څه شی اخیستل دا شرعاً استعمالولو اجازت نسته، ځکه دا نه اهل دی، بالغه نه دی، نو د دې څه دا شیان اخیستل د هېچا دپاره جایز نه دي. خو الله دې موږ معاف کړي، زموږ خلک یې داسې که په کور کې یو کوچني شی ورکړي هم یې دی اخي، که په قریبانو کې بل ځای کوچني شی ورکړي هم یې اخي، که په مدرسه کې ورکړي، که په اسکول کې ورکړي، که هر ځای ورکړي، د داسې مهمه بولي هم نه، په دې پوه هم نه دی، نو دا استعمالول جایز نه دی. او محترمینو، دا یوه ډېره مهمه خبره ده، تاسې ځان په پوه کړئ. کله کله دلته کور ته یو میلمه راسي، یو قریب راسي، هغه د کور و ماشومانو ته څه پیسې ورکړي، نو دا کم ماشوم ته چې کمې پیسې ورکړې، دغه ماشوم پیسې بیا بل څوک نسي استعمالولی، د هغه مور یا پلار یا ورور پر خپل ذات نسي استعمالولی، هغه به د دغه ماشوم دپاره استعمالوي، د دا کوچني دپاره. دغه مور داسې هم نسي کولی چې یو 50 سپی یو ماشوم ته یو چا ورکړي یا سلی ورکړي، دی راولاړ سي و نور کوچنیانو ته هم ځله ورکړي، دا صحیح نه دي چې کم کوچني ته چا څونه ورکړي، هغه پیسې به پر هغه کوچني باندې استعمالیږي، که نه غاړې به پابندي په آخرت کې به بیا نیول وي پر دې باندې، دغه ماشوم به بیا حق ځنطلبي. پکار دا ده چې دا غټان هم که چیرې داسې کیدی سي مور کړي وي، پلار کړي وي، نو دا کم چې اوس غټان سوي دي، هغه دغه د کوچنیوالي حق و پلار مور ته ور وبخښي یا ورور ته ور وبخښي، نو دا به ډېره غوره او بهتره خبره وي. په دې به نظام پوه کړي، ځکه نابالغه کوچنی اهلیت نه لري چې و چاته یو شی ورکړي، چې یا دته شی ورکول سو دته جایز دی، د قبضه کړي بیا و بل چاته نسي ورکولی. نو پکار دا ده چې په دې باندې ځان پوه کړي. دا اوس چې هر څوک غټ دی، هغه د خپل قریبانو یا مور و پلار ته دا حق وبخښي، کیدای چې په کوچنیوالي هغې په ځان باندې استعمال کړي یا پلار پر ځان استعمال کړي یا یو بل ماشوم ته ورکړي وي، نو په دې باندې به بیا ټوله د قیامت په ورځ نیول کېږي. نو پکار دا ده چې اوس څوک لري هغه په دې کې حساسه سي، داسې عمل ونه کړي. په حواله سره د فتاوای هندیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 304 دا غرنګه دور مختار معشامی جلد نمبر 12 صفحه نمبر 555 تبیین الحقائق جلد نمبر 6 صفحه نمبر 48. والسلام.